یوه خروغه واقعه دی. یو کس د یو مسلمان کور کې ولما شو، مهمان شو. څه کله مهمان شو نو کومې کمرې کې و، هغه ځای کې د کس عالم و. د کوم کس څه د چا کور کې مهمان شوی و دا عالم و. د کور کس هم بظاهر ډېر عبادتګار لګېده، متقي و پرهیزګار لګېده. خو کوم ځای کې څه شپه یې کوله د هغه کور کې، هغه ځای کې نیالي لاندې سترګې وغړولې، څه پیسې یې ایښې دي. سوچته ده خبره، بالښته لاندې یا نیالي لاندې څه پیسې ایښې دي د هغه کور والا. نو سوچ یې وکړه څه دا پیسې زه کومې طریقې سره کېږدم څه ضایع نه شي. نو دغه ذهن ته راغلو څه د سړی ډېر متقي و پرهیزګار دی، دا به همیشه د قرآن تلاوت کوي، رسد قرآن کې ورته کېږدوه. څه کله قرآن خلاص کړي نو خپله پیسه به وکسي، قرآن کې ورته کېښله. سبې ټایم باندې د مهمان رخصت شولو، لاړو. څه کله مهمان لاړو، د میزبان کور والا راغلو، کور کمره یې صفه کوله، ولیدو څه هغه پیسې څه کومې ایښې وې هغه نشته. هغه خپل وارث ته وویله، سړي ته وویله څه یاره پیسې خو شته نه؟ نو ویله څه دینه علاوه خو کور ته چوک راغلی، دی عالم نه علاوه، دی متقي و پرهیزګار نه علاوه بل څوک خو کور ته راغلی نه دی. ضرور د پیسې ځان سره یولې، هسې مو ته د ځان ښیي، د مو ته خبره، هسې مو ته د ځان ښیي، د ژبې باندې ذکرونه دی او لمنځونه کوي، تلاوت کوي، د تقوا او پرهیزګرۍ مظاهره کوي، مو ته ځان ښیي، خو وکسه پیسې کور نه پټې کړې، پیسې یولې. ډېر ټایمه پورې اوس دغه کس هغه سړي ته نه ایسه تا مونه پیسې وړې دي، او هغه هم دې ته نه ایسه د تاسو څه پیسې هغلته ایښې وې، ما قرآن کې درته ایښې دی. نه هغه مطمئن د څه دوی د قرآن تلاوت کوي یا پیسې به قرآن نه خستې وي، او دوی یې ایسه پیسې وړې دي. شه پرېږده، ورو په ورو د دې کور والا تعلق هغه سړي سره کمیدو، تعلق یې کمیده څه دې حد ته ورسېده څه حتی سلام کوله هم ورسره، سلام کوله هم ورسره ختمه شوه، سلام ورسره کوي. یوې ورځې باندې هغه متقي و پرهیزګار کس څه مهمان و د دې ته وویله څه یاره ورځ نه بله ورځ ته د تا تعلق مار سره ختمیږي، خبره دې ته ورسېده څه اوس لیاره کې سلام دا نه کوي، څه وجه دی؟ که ما نه څه غلطي شوې وي خپله غلطي ما ته وښیه. دا ورته ویله څه نه نور خو څه غلطي نه ده شوې، خو ما تا باندې ډېر اعتماد و، ډېر باور و، ته د ما نظر کې ډېر اوچت وي، خو کومې شپې باندې څه ته د مو کور کې وې، څه به څه مو کور نه لاړې، مو کور نه څه ورک شوی دی. ویله چی شي ورک شوی دی؟ مونه څه پیسې ورکې شوي دي، خو زه تا ته نه یم څه تا پټه کړی دی، خو زړه کې خو ویله څه همدا ته یې. هغه ورته ویله پیسې میلاو نه دی شوي اوسه پورې؟ ویله نه. ویله تا باندې افسوس دی. ویله څه وجه نه افسوس دی؟ ویله دې وجه نه تا باندې افسوس دی څه ته خو د ما نظر کې ډېر متقي و پرهیزګار وې، ما ویله څه همیشه دا به د قرآن تلاوت کوي، پیسې ما ولیدې، ما ویله څه دا څوک ضایع نه کړي، قرآن کې مې درته کېښلي. ما ویله دا خاصې متقي و پرهیزګار دی، دا د کور والا دا به د قرآن تلاوت کوي، څه کله قرآن خلاص کړي نه پیسې به قرآن کې وکس. د یو کال کېږي څه تا د قرآن تلاوت نه دی کړی، څه تا کور کې کوم قرآن یخی دی؟ آیا د مسلمانانو دا ټول همدا حالت نه دی؟ کور کې قرآن یخی وي خو د قرآن تلاوت ده. پیغمبر سوی پیغمبر وی خپل کورونو ته د قرآن تلاوت سره نورانیت ورکو، کورونه منور کو د قرآن تلاوت سره. خپل کورونو نه قبرستان ما جوړوي په منند يهودو نه سره سغو خپل کورونو کې د خپل آسماني کتابونو تلاوت نه کول، بلکې عبادتګاه ته تلل او غزي کې به هغه د خپل کتابونو تلاوت کولو.